بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونیار ټي وي چینل ملګرو، نن بیګا مشاعره شو او د هغې نه راغلي وو اسف مشال را سره هم راغلی وو. ډېره مننه یې کوم او د ده نه به راسره هم څه شریک کوم. زه به هم خپل یو غزل ووایم او امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. نوی غزل دی. د غزل نه مخکې یو څلوریزه ده چې ښه ننګیالی په پښتونخوا شي پیدا، ښه ننګیالی په پښتونخوا شي پیدا او شاعري ګوره پارسی کې کوي. د دغې خلکو د خدای خوله ماته کي چې د پښتو خبرې انګریزۍ کې کوي. او غزل دی چې دوو کې د یوې مې کړه څه ناسه، دوو کې د یوې مې کړه څه ناسه، لرې یا نږدې مې کړه څه ناسه، دوو کې د یوې مې کړه څه ناسه، لرې یا نږدې مې کړه څه ناسه. یا ژوند د یو څو ډغرې راکه خیر، یا ژوند د یو څو ډغرې راکه خیر، یا ژوند د سړی مې کړه څه ناسه. مننه. او اله اله بیا دې سترګې تورې کړه، اله اله بیا دې سترګې تورې کړه، شابه کیرې مې کړه څه ناسه. او چې ته پرې رضا کېږې داسې څه وکړم، چې ته پرې رضا کېږې داسې څه وکړم، پوهه په هغې مې کړه څه ناسه. مننه. چې ته پرې رضا کېږې داسې څه وکړم، پوهه په هغې مې کړه څه ناسه. زه ننګیال وښم وکړمه څه ناسه، اسفه زه ننګیال وښم وکړمه څه ناسه، خو ته زړه ته نږدې مې کړه څه ناسه. اوس د اسف نمبر دی نو بس دې خو داسې نه پرېږدو، دنه خو دوه غزلې به اورو او که ترنم او که دکه سیویندار ده خپله خوښه ده. وایه. زه خو به درته دا نوی غزل دی دا به درته ووایم چې کله دریاب شي سړی، کله کریاب شي سړی، کله دریاب شي سړی، کله کریاب شي سړی، دنیا به ټوله ویني خو چې افتاب شي سړی. فن چې رنګونه راوړي، فن چې رنګونه راوړي، هله نایاب شي سړی، مرګې دې نه هېروي چې صحتیاب شي سړی، مرګې دې نه هېروي چې صحتیاب شي سړی، څوک چې مین شي په چا سم په غذاب شي سړی، ژوندون جاهه جاهه شي تناب تناب شي سړی. او خان ته لکۍ چې وخي، خان ته لکۍ چې وخي، د جي جناب شي سړی، فکر موضوع موضوع شي چې په نصاب شي سړی. او مشال چې وپېژني، مشال چې وپېژني، کلاو کتاب شي سړی. او بل به ته یو زوړ غزل ووایم چې که مینه نه کوي وجل دې نه کړي، که مینه نه کوي وجل دې نه کړي، په خپل کافرو سنسېزل دې نه کړي. او زه دا منم چې جانان ښکلی دی خو، زه دا منم چې جانان ښکلی دی خو، داسې په ډکه خوله خندل دې نه کړي. او میره ریباره خدای ګو لیونی به مې کړي، ریباره خدای ګو لیونی به مې کړي، په مازدیګر کې راکتل دې نه کړي. او زه یې د نیمې شپې په چغو سر کړم، زه یې د نیمې شپې په چغو سر کړم، ما ته په خوب کې نور راتلل دې نه کړي. او چې وعدې د ټول ژوندون کولې، چې وعدې د ټول ژوندون کولې، په نیمه لار کې تښتېدل دې نه کړي. او زه خو مشال یمه لمبه به یې کړم، زه خو مشال یمه لمبه به یې کړم، غمازیان مخې ته راتلل دې نه کړي. ډېره مننه. بس په دې باندې اجازت واخلو او انشاءالله چې بیا به سره مخاطب کېږو په یو بل پروګرام کې. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله په امان.